السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عبدالقدیر افریدي د ملنګیار ټي وي چینل نه. نن ملګرو د 23مې ویډیو سره حاضر یم. ګناهونو نه د معافۍ دپاره قرآني آیات دی او د روژې میاشت هم را روانه ده. موږ ټولو مسلمانانو ته پکار دي چې ګناهونو نه توبه وباسو او هغې دپاره یو مجرب عمل دا را سره ضرور واوره او قرآني آیات دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سورة الاعراف آیت نمبر 32 په 8مه سپاره کې. د دې آیات خاصیت چې کوم سړی د آیات هر فرض مانځه نه پس یو ځل ووایي او د مغفرت دعا وغواړي، انشاءالله د هغې ګناهونه به معاف شي، ځکه چې دا دعا د آدم علیه السلام ده.